سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا کیسه د یو ځوان سړي په رښتینې پیښه باندې ولاړه ده چې دې ځوان راتلونکي مرګ لیدلی سو. کیسه له هغه ځای څخه پیلېږي چې د ښار په یوه ډک او مشهور هوټل کې ناڅاپه د دوزخ ویرونکي مخلوقات راښکاره کېږي. دا مخلوقات یوازې هغه ځایونو ته راځي چیرې چې یوه لویه تباهي یا مرګ راتلونکی وي. هغه په چټکۍ سره د خلکو ترمنځ ګرځي او د خپل راتلونکي ښکار په لټه کې وي. عجیبه خبره دا ده چې عام خلک په رستوران کې ناست دي، خنداوې کوي او د دې ویرونکي موجود هیڅ احساس نه لري. خو توماس چې هلته اشپز دی ډېر ویرېدلی وي، ځکه هغه شپږم حس لري او کولی سي مړه خلک او یا دا ډول شیطاني مخلوقات وویني. هغه په پټه سره د هغه مخلوقاتو هر حرکت څاري. هغه ویره لري چې شاید دا شیطاني مخلوقات هغه وویني. کله چې هغه مخلوقات په ټول رستوران کې ګرځي او راګرځي، نو د توماس د ګرلفرینډ مخې ته درېږي. د توماس زړه دربېدل شروع کړل. هغه پوه سو چې د هغه مینه په خطر کې ده. د ځان د پټولو لپاره توماس یو داسې کار کوي چې خپلې ملګري ته په هوا کې یو مچ ورغورځوي. کله چې د مچ نیولو لپاره هغه لاس پورته کړي، نو هغه شیطاني مخلوقات له هغه څخه لیرې ځي. خو شیطان پر توماس باندې شک کوي. هغه د توماس مخې ته ډېر نږدې راځي او ګوري چې آیا دا سړی هغه لیدلی سي او که نه. د توماس زړه ډېر درزېږي، خو هغه ځان لکه ډبره کلک نیسي تر څو خپل راز پټ وساتي. هغه پوهېږي چې دا مخلوقات د عادي ارواو په شان نه دي. دا د بدمرغۍ او راتلونکي مرګونو له انرژي څخه پیدا سوي دي. که دوی پوه سي چې یو ژوندی انسان دوی لیدلی سي، نو هغه به په ډېره بېرحمۍ سره ووژل سي. د خپلې ښې اداکارۍ په وسیله سره توماس خپل ژوند د لنډ مهال لپاره ژغوري. کله چې دا مخلوقات د سټوني له میز څخه پورته کېږي، بیا هم توماس تعقیبوي. خو همغه وخت د رستوران دروازه خلاصېږي او یو مرموز سړی په درشي کې راننوځي. د هغه له بدن څخه د مرګ بوی داسې خپرېږي چې هغه شیطانان سمدستي د سټوني شا پرېږدي او په دې سړي پسې راروانېږي چې د دوزخ لوی لښکر د هغه سړي تر شا روان دی. هغوی پر هغه باندې داسې راګرځېدلي وي لکه دا چې د هغوی لپاره یو ډېر محبوب کس وي او د هغه ګناوې ډېرې زیاتې وي. توماس تر دې مخکې هېڅکله دومره ډېر شیطانان یو ځای نه ولیدلي. روښانه ده چې په ښار کې به لویه تباهي رامنځته سي. هغه سړی بې خبره له یوه دوکان څخه 2 بکسه آیسکریم را اخلي او له هغه ځای څخه وځي. عجیبه دا ده چې کله دوی وځي، ټول شیطانان ناڅاپه ودرېږي او توماس ته ګوري لکه یو چا چې امر پرې کړی وي. بیا ناڅاپه د دوزخ دروازه خلاصېږي او هغه ټول مخلوقات په هغه دروازه باندې ننوځي. توماس خپل موټرسایکل را اخلي، د هغه سړي تعقیب کوي او د ښار څخه د باندې یوه تش کور ته وررسېږي. کله چې هغه سړی د کور څخه وځي، توماس د کور کلپ ماتوي او دننه ورځي. دننه صحنه ډېره ویرونکې او ګډه وډه وه. په یوه کوټه کې 3 بېلابېل ډوله سګرټونه وي چې توماس پوه سو چې له دې سړي سره ډېر خطرناکه کسان نور هم سته. هماغه وخت هغه د یو عجیبه یخ احساس کوي. له بلې کوټې څخه چیغې اورېدل کېږي. هغه ویني چې زرګونه کړېدلي روحونه د دروازې د لاس څخه کوټې ته ننوځي او ټوله کوټه لکه یخچال داسې یخه سوې ده. توماس هغه یخی دروازه خلاصوي او ویني چې په دیوال کې یو تور ځلېدونکی سوری دی. کله چې هغه هڅه کوي لاس وردننه کړي، یو عجیبه قوت او روحونه هغه د ځان و طرف ته کشوي چې دننه یې بوځي. توماس له هغه ځای څخه تښتي او خپل ژوند ژغوري او په پټه سره هغه ځای ته ګوري چې شیطانان بیرته راغلي دي او نور خطرناکه ملګري یې هم له ځانه سره راوستلي دي. نو توماس همدستي د پولیسو مشر ته ورځي چې د هغه له قدرتونو څخه خبر دی. مشر پوه سو چې د شکمن سړي نوم مشروم هیډ دی، خو قانوني ستونزه دا ده چې پرته له ثبوت څخه څوک نسي نیولی. نو مشر یوازې یو نوی سرتیری د پلټنې لپاره لیږي. د دې فشارونو ترمنځ توماس هڅه کوي چې له خپلې مینې سټوني سره د کلیسا پر چت باندې لږ وخت تیر کړي، خو ناڅاپه ویني چې مشروم هیډ په غوسه سره کلیسا ته را روان دی. توماس ویریږي چې ښایي هغه پوه سوی دی چې دوی د هغه تعقیب کړی دی او کور ته یې ورغلی دی. دوی دواړه په کلیسا کې دننه پټېږي. څو شېبې وروسته ناڅاپه هماغه دروازه سټوني ورباندې ولاړه وه. په زور سره لړزېږي لکه یو څوک چې غواړي دا دروازه ماته کړي. له ویرې څخه توماس او سټوني له کلیسا څخه وځي، پر موټرسایکل باندې سپرېږي او تښتي. اوس توماس د وخت پر ضد په سیالۍ کې دی. هغه نه یوازې د خپل ځان او د خپلې مینې د ژوند ژغورل غواړي، بلکې هغه له یو تباهي هم درول غواړي چې مشروم هیډ او دوزخي لښکر پلان کړی ده.
په تېښته کې توماس د پولیسو مشر ته زنګ وهي او ورته وایي چې مشروم هېډ په کلیسا کې پر دوی باندې حمله کړې ده. مشر سمدستي د پولیسو له ځواک سره کلیسا ته ورسېږي، خو هلته صحنه یوه ډېره حیرانونکې وه. کلیسا ټوله په بشپړه توګه سره ورانه سوې وه او فرنیچر ټوله مات سوی و. خو عجیبه خبره دا وه چې هلته د مشروم هېډ هیڅ نښه او نښان نه و او نه هم د هغه د شتون کوم ثبوت موجود و. بیا یو عسکر د سایمون توماس خواته راځي او ورته وایي چې مشر چیپ هغه را لېږلی دی تر څو د مشروم هېډ په اړه باندې معلومات راټول کړي. د خبرو پر مهال د توماس معشوقه سټوني د سایمون پر لاس باندې یو عجیبه ټاټو ویني. کله چې هغه ترې پوښتنه کوي چې دا څه معنا لري، سایمون ویریږي او د دې پوښتنې د ځواب څخه تېښته کوي. وایي چې دا خو یو عادي ټاټو ده. کله چې کور ته راستانه کېږي سټوني احساساتي کېږي. هغه د توماس له دې خطرناکو سیورو سره له ژوند کولو ویریږي او دا ویره هم لري چې هغه به له لاسه ورکړي. بیا له نږدې د یوې ښځې چیغه اورېدل کېږي. توماس ویني چې دوه خطرناکه سپۍ پر یوې ښځې باندې برید کوي. تر دې مخکې چې توماس هغه وژغوري سپیانو هغه ښځه وژلې وه. بیا یو سړی له ټوپک سره راځي او دواړه سپیان په ډزو سره وژني. کله چې پولیس راورسېږي معلومه سوله چې هغه مړه کېدونکې ښځه د هماغه عسکر معشوقه وه. توماس ته په یاد راځي چې دا هماغه سپی و چې د هغه مشروم هېډ په کور کې لیدل سوي وه. اوس پولیسو ته د مشروم هېډ د نیولو لپاره پوره ثبوت په لاس ورغلی و. کله چې توماس کور ته راځي هغه یوه توپنچه ویني چې پر ځمکه باندې پرته ده. د تشناب څراغ هم بل دی. کله چې دننه ورځي نو حیران او لیونی کېږي. په ټب کې د مشروم هېډ مړی پروت دی. توماس نه پوهېږي چې که مشروم هېډ مړ دی نو په کلیسا کې چا ور باندې حمله کړې وه. د مړي حالت ته په کتو سره داسې ښکاري چې هغه له ډېر وخت څخه مړ سوی دی. بیا توماس په دې پوهېږي چې هغه څوک چې په کلیسا کې یې لیدلی و مشروم هېډ نه و بلکې د هغه سرګردانه روح و او دا یو چم روان دی چې هغه پکې ښکیل کړي. نو د دې پر ځای چې پولیسو ته خبر ورکړي هغه مړي په یو زاړه زندان کې پټوي. اوس په کوڅو کې دوزخي مخلوقات ډېر سوي دي. دا د یوې لویې تباهۍ نښه ده. توماس د مرستې لپاره د پولیسو د مشر کور ته ورځي، خو هلته لاله مخه امبولانس ولاړ دی. پر مشر باندې برید سوی وي او هغه په کوما کې پروت دی. توماس بیرته د مشروم هېډ کور ته ورځي تر څو نشي پیدا کړي. هلته د مشروم هېډ روح ور باندې برید کوي. که څه هم روحونه څوک نسي ټپي کولی خو شان ښورولی سي او د هغه له لارې برید کولی سي. توماس په یو ډول سره ځان ژغوري او بیا زندان ته ورځي او مړی ګوري. هغه د مشروم هېډ پر سینه باندې هماغه ټاټو ویني چې د عسکر پر لاس او د سایمون پر لاس باندې وه. دا ټاټو د تیارو د زامنو نښه وه، یوه داسې ظالمانه ډله چې د تباهۍ عبادت کوي. توماس پوهېږي چې برید په یوه ګڼه ګوڼه ځای کې کېږي. هغه یو غټ مارکېټ ته منډه وهي ځکه چې سټوني همالته کار کوي. هغه د سوپرمارکېټ تر شا د سایمون پولیسو موټر هم ویني. دننه ورځي او ویني چې ټوله ساتونکي وژل سوي دي. یو نقاب پوشه سړی ور باندې برید کوي خو توماس ځان ترې خلاصوي. کله چې نقاب لرې کېږي معلومه سول چې هغه یو عسکر و. بل عسکر هڅه کړې وه چې په روغتون کې مشر ووژني. کله چې توماس د سوپرمارکېټ برخې ته وررسېږي ویني چې زرګونه شیطاني مخلوقات هلته راټول سوي دي. ناڅاپه یوه چیغه پورته کېږي. د سوپرمارکېټ ټولې دروازې تړل کېږي تر څو څوک د باندې ونه وځي. بیا یو بریدګر په ړندو سترګو سره ډزې شروع کوي. سټوني هم د هغه په نښه کې راځي. توماس په رپېدلو لاسونو سره خپله توپنچه راباسي او پر بریدګر باندې ډزې کوي. د دوزخ مخلوقات هڅه کوي چې توماس ودروي. توماس زړورتیا راټوله کړه او بریدګر یې ووژي. خو کله چې د سټوني د دکان خواته ګوري نو هلته یوازې مرمۍ او ویجاړۍ ویني. سټوني هیڅ ځای نه ښکاره کېږي. د توماس زړه اندېښمن سو چې ښایي هغه هم د دې ډزو ښکار سوی وي. توماس په ویره کې دکان ته ورننوځي، هغه ځای چې د هغه مینه یا سټوني کار کوي. هغه ویریږي چې ښایي هغه وژل سوی وي. خو ناڅاپه سټوني د کاونټر له لاندې څخه راپورته کېږي او روغه رمټه وي. توماس ډېر خوشحاله کېږي خو سمدستي پوه سو چې خطر لا هم پای ته نه دی رسېدلی. بیا هغه د هغه مړ عسکر د معشوقې روح ویني. هغه هڅه کوي چې توماس ته یو څه ووایي. توماس د هغه بریدګر ماسک لرې کوي چې د تازه وژلی و او دا ډېر حیرانونکی و. هغه سایمن نه و بلکې هماغه سړی و سپیان یې وژلي وه. هغه هم د دې سازش یوه برخه وه. د هغه مړې ښځې د روح په تعقیب سره توماس د سوپرمارکېټ د بار وړلو سیمې ته وررسېږي. هلته یو لوی ټرک ویني. د ټرک چلونکي په مرسته
کله چې د شا دروازه خلاصوي نو ډیر حیرانه کیږي. ټول ټرک له بمونو څخه ډک دی. په بم کې یوازې 3 دقیقې وخت پاته و. توماس پوه شو چې په سوپرمارکیټ کې ډزې یوازې د خلکو د پام اړولو لپاره وي. اصلي هدف دا و چې ټول سوپرمارکیټ د دې لوی بم په وسیله سره والوځول سي. دوزخي مخلوقات په همدې خطر هلته و چې دا تباهي یقیني کړي. بیا یو شیطاني روح راځي او د عسکر سایمن بدن ته ننوځي او هغه کنټرولوي. د ټرک چلوونکي په ډوزو سره وژني. توماس په ډېر سختۍ سره هغه موټر ته ننوځي او د لینونو په نښلولو سره موټر چلانده کوي. هغه موټر د سوپرمارکیټ څخه لیرې او تشې سیمې ته وړي. سایمن هم په موټر پسې ټالیږي او پر توماس باندې ډزې کوي، خو سم هدف نسي ویشتلی. کله چې یوازې 10 ثانیې د چاودنې لپاره پاته وي، سایمن د خپل لوېدلي ټوپک د اخیستلو لپاره ټیټیږي. توماس له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له روان موټر څخه ټوپ وهي. په بله شیبه کې موټر یوه زوروره چاودنه کوي. سایمن او هغه شیطاني مخلوقات دواړه په همدې اور کې له منځه ځي. توماس پر ځمکه باندې بېهوشه پرېوځي. کله چې توماس په روغتون کې سترګې خلاصې کړې، ځان د خپلې مینې سټوني په غېږه کې ویني. ټول ښار توماس یو اتل ګڼي. زرګونه انسانان یې وژغورله. توماس او سټوني په خپل کور کې یو ځای خوشحاله ژوند کوي، لکه هر څه چې سم روان وي. خو بیا د پولیسو مشر د توماس لیدو ته راځي. د هغه په سترګو کې اوښکې وي او یو حقیقت ورته وایي چې د توماس زړه ورماتوي. هغه وایي اوس باید ته نور دا ودروي. پولیسو بالاخره د هغې جسد موندلی دی. حقیقت دا و چې سټوني یعنی د توماس ملګری د سوپرمارکیټ په لومړۍ ډوزه کې وژل شوی و. د توماس هغه شپږم حس هغه ته دا احساس ورکړی و چې د سټوني له روح سره ژوند وکړي. توماس دا حقیقت نسو منلی. د همدې صدمې له امله هغه د خپلې مینې روح حقیقي ګڼلی و. اوس وخت و د سټوني روح د دې نړۍ څخه خدای پاماني وکړي. د توماس زړه سخت مات شو. هغه ژاړي او د خپلې مینې له روح سره مخه کوي. د سټوني روح ورو ورو ورکیږي او توماس په هغه کوټه کې یوازې پاتې کیږي. یو اتل چې ښار یې وژغوري خو خپله نړۍ یې له لاسه ورکړه. توماس لا هم هغه د دوزخي مخلوقات ویني، خو د هغه د ژوند تر ټولو ښکلې برخه د تل لپاره له منځه ولاړه. او د فلم کیسه همدلته پای ته رسیږي. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.